پاکستان وايي بلوچستان کې پر پوځ خونړي برید کوونکي له افغانستانه راغلي وو. جزئیات هم د ویډیو کې وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. پاکستان چې خپله افغانستان کې له ترهګرۍ په ملاتړ تورنده ادعا کوي چې افغان خاوره یې پر ضد کارېږي. د پاکستان حکومت د کورنیو چارو وزیر شیخ رشید جونیو سره خپله مرکه کې ادعا کړې چې بلوچستان کې پر پوځي اډو برید کوونکي له افغان خاورې ور اوښتي وو. دی تور لګوي چې د برید کوونکو کمپونه د افغانستان په ننګرهار، خوست، پکتیا، نورستان او کونړ ولایتونو کې دي. د پاکستاني حکومت د کورنیو چارو وزیر شیخ رشید وایي له افغانستانه را اوړي او بیرته ځي. هغه سیمې چې ما وښودې پولې ته نږدې دي. دوی پاکستان کې هم وسلوال لري، خو کومې دوه لویې حملې چې وشوې برید کوونکي یې بیرته تللي. پاکستاني حکومت وړاندې تور پورې کاوه چې د افغانستان د ملي امنیت پخوانۍ اداره یا NDS او د هند استخباراتي یا RAW د هغو ډلو ملاتړ کوي چې پاکستان کې حملې کوي. په کله چې له شیخ رشید پوښتنه وشوه چې اوس خو طالبان واکمن دي، ولې د دې ډول بریدونو مخه نه نیول کېږي؟ د پاکستان د کورنیو چارو وزیر دې پوښتنې ته روښانه ځواب ونه وایه، خو دومره یې وویل طالبان له دوی سره ډېرې ښې اړیکې لري او ډېره همکاري کوي. شیخ رشید له افغانستانه پاکستان ته د وسلو قاچاق هم تایید کړ او زیاته یې کړه پاکستاني طالبانو ته هم له ناټو پاتې شوې وسلې په لاس ورکوي. خو په افغانستان کې واکمن د طالبانو حکومت د پاکستاني چارواکو دا ادعا ردوي چې ګنې افغان خاوره یې پر ضد کارېږي. د طالبانو د حکومت د ویاند مرستیال بلال تنګي ازادي راډیو سره خبرو کې دا د پاکستان کورنۍ مسله وبلله. نوموړي زیاته کړه هېڅ ډلې ته د دې اجازه نه ورکوي چې د افغانستان له خاورې د بل کوم هېواد پر ضد فعالیت وکړي. قدرمنو لیدونکو، تاسې د دې موضوع په هکله څه نظر لرئ؟ خپل نظریات له موږ سره په کمنټ کې شریک، ویډیو لایک او چینل سبسکرایب کړئ.